سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خانم. امید ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله دوستانو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته په دې باندې کار کوم چې څنګه تاسو کولی شئ د یو تصویر د رنګ کوالټي یا کیفیت برابر کړئ. یو تصویر چې رنګ کوالټي برابره نه وي، تور وي، سم نه ښکاري او تاسو هغه ډېر په اسانه 2-3 کلیکه وکئ او هغه تصویر تاسو سره روښانه شي. نو همدې لپاره دوستانو زه راځم دا یو تصویر راخلم او راوړم دلته فوټوشاپ کې اچوم. د دې تصویر نه اول کوم کار چې مونږ کوو دوستانو دې برخه کې وګورئ، دا بیکګراوند دی. بیکګراوند کې مونږ ایډیټینګ نه کوو، کنټرول جے یو کاپي ترېنه اخلم. چې کله مې دوستانو دا کاپي ترېنه واخیسته، اوس به ډېر اسانه کنټرول شفټ یو به تاسو د کیبورډ نه پریس کوئ تر څو د دې کالر بدل شي بلیک اینډ وایټ ته. له دې نه وروسته کې به دوستانو تاسو راشئ دې برخې ته، دا بلینډینګ آپشنز ته، او دې کې به تاسو راشئ کالر ډاچ دې باندې به داسې کلیک وکئ. له دې نه وروسته کې ډېر اسانه دوستانو تاسو به راشئ فلټرز برخې ته، او فلټر کې به تاسو څه باندې کلیک وکئ، بلر ته به لاړ شئ او دې کې به تاسو ګاژین بلر واخلئ او وګورئ دوستانو څومره زبردسته، او د دې دا کوالټي به لږ داسې کمه کړئ. داسې دوستانو وګورئ ورته څومره زبردسته مونږ وشو کړلی چې د تصویر رنګ اتومات روښانه کو. اوس به راشو دوستانو دې برخې ته او د دې ځینه به د دې د اوپیسټي داسې لږه کم وکړئ، کم اندازه کې مونږ غواړو چې دا تصویر څه شي، سپین شي. نو دا وګورئ دوستانو ډېر په اسانه طریقې سره مونږ وشو کړلی چې یو تصویر له دې حالت نه دې حالت ته بوځو. دا وګورئ دوستانو ډېر په اسانه دوستانو. امید ده دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت د الله په امان.